عبدالله خپله طرحه جوړه کړې ده. په دغه طرحه کې له اشرف غني نه څه وغوښتل او دغه طرحه چاته سپاري او اشرف غني ته یې څوک وروړي، دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د همه شموله حکومت طرحه یې چمتو کړی او روانه اونۍ به یې منځګړې ډلې ته وسپاري. د ډاکټر عبدالله تر مشرۍ لاندې د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د ګډ حکومت طرحه یې چمتو کړې ده او د همدې اونۍ تر پایه به یې حکومت ته د منځګړي ټیم له لوري ولېږي. ویل کېږي په دغه طرحه کې چې د واک نیم په نیمه ویش جزیات وړاندې شوي دي، ورسره د مصالحې اجرایي صدارت هم غوښتل شوی ده. د ټاکنو له پایلو اعلانولو وروسته څه د پاسه 2 میاشتې تېرې شوي دي، خو د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د واک په سر رامنځته شوی خلاف تر اوسه هم حل شوی نه ده. په دې وروستیو کې د پخواني ولسمشر کرزي د مشرۍ یو شمېر سیاسینو او جهادي سټې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د ستونزې هواري ته رادنګلې دي. دغې منځګړې ډلې که څه هم خپل پرمختګونه په ښکاره نه دي رسنیز کړي، خو یو شمېر غړو یې رسنیو ته ویلي چې ولسمشر او پخوانی اجرایي رئیس تفاهم ته نږدې شوي دي. د تفاهم له مخې به ډاکټر عبدالله د مصالحې عالي شورا مشري په غاړه اخلي او د ټیم مخکښو ته به یې په کابینه کې ځای ورکول کیږي. د واک پر سر د ډاکټر عبدالله لخوا دا د چاڼه وهلو لومړی ځل نه دی. په 2014 زیږدیز کال او تر هغې دمخه په 2009 زیږدیز کال کې هم نوموړي له پخواني ولسمشر سره د واک په سر چاڼې وهلې وې. دا چې په هیواد کې د کورونا له امله یو لوی بشري ناورین اندېښنې زیاتې شوي دي او ورسره جوخت د حکومت خپلمنځي ستونزې زیاتې شوي او طالب اورپکو خپلو بریدونو ته ضرور کړی ده، عام افغانان یې سخت اندېښمن کړي دي. ویل کېږي د ډاکټر عبدالله په ټاکنیزه ډله کې لا هم د واک پر سر ګڼ اختلافات موجود دي. یوه ډله یې د ټاکنو ابطال غواړي او د تیر حکومت په څیر د یو سهامي شرکت په رامنځته کولو ټینګار کوي او یوه بله ډله د مصالحې شورا ترڅنګ نور اجرایوي واکونه غواړي. د دوی ترمنځ اوس هم خبرې روانې دي ترڅو خپلمنځي ستونزې هوارې کړي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دغه طرحه به د یو ټول شموله حکومت لپاره لار هواره کړي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه او امریکا هم له افغان مشرانو غواړي چې خپل اختلافات حل او په هیواد کې د لویو سیاسي ستونزې هواري ته په یو ګډ دریځ راودانګي. د دغه طرحې جزئیات لا هم په ډاګه شوي نه دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.